سلامونه او نیکی هیلې درنو دوستانو افغانستان نوین لایک سبسکرایب او له دوستانو سره مو شریک کړئ. نن هم درته یو رښتینې کیسه وایم چې د هغې عنوان دی افغانستان یا د میرمنو لپاره اتور زندان. افغانستان په 1975 کال کې د میرمنو لپاره په جهنم باندې تبدیل. په هغه کال کې میرمنې د کور زنداني شوې. هیڅ چا نشو کولی چې خپل مکتب وظیفې ته لاړ شي. صوفیه هم د هغوی نجونې نه وه. صوفیه له خپلې کورنۍ سره ډېر خوشحاله ژوند درلود. کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ نو صوفیه په اول صنف کې وه. هغې له خپل درس سره ډېر شوق درلود. ډېر زیات یې وغوښتل چې خپل مکتب تر پایه پورې خلاص کړي. نو په همدې وخت کې د مجاهدینو جنګونه او بدبختیانې زموږ په هېواد کې شروع شوې. تل به صوفیه خپل پلار ته ویلې پلار جانه نو زموږ به کله مکتب ته ځو، دا زموږ ښوونځی به څنګه شي، نو موږ به څنګه لاړ شو. پلار به ورته ویلې زوی جانه لږ صبر وکړئ، خدای لوی ده، دا جنګونه ورڅه به ښه شي، بیا به تاسو خپل ښوونځي ته لاړ شئ، خپل درسونه به ووایئ. وخت او زمان همداسې تېرېده. غریبي، فقر، بدبختي ټول په دوی راغلل. هېواد تکه تکه شو. هېواد د خپلمنځي جګړو له امله پاچا پاچا شو. هره خوا تور لوګي ول، هره خوا ټوپکو، هره خوا بدبختي وه. نو مکتب د هیچ چا یاد نه و، ښوونځی د هیچ چا یاده نه وه، درس هم یاد نه و. مور و پلار ول چې زړونه به یې خوړل او ماشومان په دې نه پوهېدل چې دلته څه خبره ده، ولې داسې یو حالت ده. بله ورځ ناڅاپه اوازه شوه چې د سولې کفترې راځي. سولې کفترې هم راغلې زموږ هېواد ته. د همسایه هېواد نه راغلې، دا راغلې ټولو خلکو دلته پناه ویوړه. داسې فکر کوو چې دا به واقعا د سولې کفترې وي. سپینې لنګیو سره را دننه شول. ټول هېواد یې ونیوه. په اوله ورځ باندې خپله چیره ټولو ته ښکاره کړه. ډاکټر صاحب نجیب شهید کړ او ټولو ته دا واضح شو چې نه، دا د سولې کفترې نه دي، دا د وحشت او دهشت برنامه ده چې زموږ په هېواد تطبیقېږي. همدې کې هم شپې ورځې تېرېدې. نو صوفیه خپل پلار ته ویلې پلار جانه نو تاسو خو ویلې چې اوس د سولې کفترې راغلي، نو اوس به موږ ښوونځي ته نه ځو. پلار یې ورته وویل بچیه لږ صبر وکړئ، تاسو لږ صبر وکړئ چې څه به کېږي، د هېواد کې به څه کېږي. پلار یې چې د دولت مامور و اوس لګیا و، مزدوري یې کوله، مزدوري هم ورته نه پیدا کېدله. هره خوا د هر چا مخ نه خاورې بادېدلې. هېڅ چا ته چا نه شول کتلی. زړونه د ټولو تکه تکه ول. صوفیه به یې پلار نه همدا پوښتنه کوله پلار جانه دا زموږ ښوونځی به څنګه کېږي. پلار به ورته همدا ځواب ورکوو چې خدای لوی ده بچیه، یو څه به وشي. بله ورځ د صوفیه معلمې په خپل کور کې ټول ماشومان وغوښتل او ویې ویلې چې تاسو خپل درس شروع کړئ، راځئ بچیانو، مازدیګري راځئ، زه به تاسو ته خپله درس درکوم. صوفیه هم خپل مور و پلار نه اجازه واخیسته او دې معلمې سره به هره ورځ تلله. کله به چې هلته لاړه نو ښوونځی نه وه، فقط په کوټه کې به دوی غلي ناست او د صوفیه معلمې به ورته ډېر آهسته آهسته درس ورکوو چې څوک یې وانه وري. صوفیه به هم په وړوکي ځان غټ ټیکری په سر کړی و، لاړ بړه درس کتابونه به یې پټ کړي ول، درس به یې وویل، بیا به کور ته راتله. یو ورځ په لاره کې یو طالب ودروله، ورته یې وویل چېرته ځې وجلی؟ یې ورته ویلې کاکا درس مې ویلی. وایي چې شي درس دې ویلی؟ خپل کتاب یې ورته وښوده چې دغه درس مې ویل. نو ورته یې وویل دا چا درته دا درس درکړی؟ صوفیه په ویرېدونکي اواز ورته وویل کاکا زموږ معلمې، هغه دغه یې کور دی. نو طالب لاړه او د معلمې خاوند یې راوباسته. ورته یې وویل دا خپلې روسۍ مېرمنې ته دې ووایه که چیرې دلته چا بله ورځ درس ورکړه نو سنګساره به یې درته کړه. د معلمې خاوند یې هم خپلې ښځې ته وویل چې هیله کوم نور دا هر څه پرېږده. حالات په کابل کې ورځ په ورځ خرابېدل. یوه ورځ یې له بنې بتره وه. هېڅ چا هم ارامه ژوند نه درلود. ټول په غم باندې ناست ول.
د ټولو له مخو نه خاورې بادېدلې، کارونه نه ول، مزدوري نه وه، هېڅ څه هم نه ول. ټولو ځایانو داسې اواز کوه چې هېڅوک هم نشته، ټول په خپل کورو کې پټ ول. کابل داسې ښکارېده لکه خالي چې وي، هېڅوک پکې نه وي. همدا وخت داسې تېرېده، د صوفیا پلار هم نور په تنګ شو. ویې ویل ځئ چې زه نور موږ خپل ولایت ته لاړ شو، کابل نه به تېر شو. کله چې دوی خپل ولایت ته ځي نو صوفیا هم اوس لږه غټه شوې ده، د 12 کالو ده. صوفیا یې خپل پلار ته وایي پلار جانه زه غواړم ښوونځي ته لاړه شم، ما ته یو څه وکوه، زه څه وکړم؟ پلار ورته وایي زویه زه هېڅ هم درته نشم کولی، هېڅ هم نشم کولی، زه ډېر ناچاره یم، اما بیا هم سوچ به وکړم چې یو څه درته پیدا کړم. سهار وي چې صوفیا له خوبه پاڅېده، پلار ته وایي پلار جانه ما ډېر زیات سوچ وکړه، په یو نتیجې ورسېدلم چې زه به د ورور کالي مې اغوندم، زما ویښتان قیچي کړئ او زه به د هلکانو ښوونځي ته لاړه شم. پلار وویل نه 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 لورې دا کار ونه کړې. ګوره لور جانې که ته دا کار وکړې او که بیا په تا باندې دا طالبان خبر شي نو سر به دې درته کل کړي، سنګساره به دې کړي، مړه به دې کړي. پام کوه چې دا کار ونه کړې. او زه د دې وس نه لرم چې د دې بدبختو خلکو سره مقابله وکړم، زه هېڅ هم نشم کولی، ستا پلار ډېر بې وسه دی. اما صوفیا بیا هم تاکید وکړ چې نه پلار جانه ما ته د هلکانو کالي واخله، د ورور کالي مې اغوندم، همدا اغوندم، هېڅ هم راته مه اخله، ویښتان مې قیچي کړه، زه ځم. بالاخره د صوفیا اصرار و چې ډېر زیات یې ویلې. مور یې هم وویل سړیه پرېږده همداسې ورسره وکړه، نوم به پې کېږدو احمد، نو لاړه دې شي ښوونځي ته. بله ورځ صوفیا لاړه ښوونځي ته، د هلک په نوم باندې، د احمد په نوم باندې په مکتب کې شامله شوه. صوفیا په ډېر شوق سره مکتب ته ته. امام صنفیانو به ورته تل ویلې چې احمده دا ستا اواز خو بیخي جنکیان غوندې ده، داسې نه چې ته جلۍ واوسېږې. صوفیا به وخندل او ورته به یې وویل نه نه زه هم هلک یم، بس خدای پیدا کړی یم همداسې یم، نو څه به وکړمه. نو همداسې وخت تېرېده، صوفیا لویه شوه. صوفیا ټول خلکو په تنګوله، عذابوله. یوه ورځ کله چې په مسجد کې ولاړه وه مونځ یې کوو، نو د یو ملا ورته پام شو، ورته یې وویل هلکه ستا حرکات صحیح نه دي، ته باید سم حرکات ولرې، لکه د سړو په شان ته واوسېږه، ځان چې ته نه ښځه یې نه سړی، ته ولې داسې حرکات کوې؟ صوفیا به ډېر زیات کوشش کوو چې د خپل پلار حرکات وکړي، تل به خپل پلار ته کتلې او ورته به ویلې چې پلار جانه زه غواړم ستا په شان ته واوسېږم، ما ته نور لور مه وایه، زه ستا زوی یم، ستا احمد زوی یم، زما نه د لور نوم لرې کړه. پلار به یې چې خپلې لور ته وکتلې نو سترګو نه به یې اوښکې روانې وې او ژړل به یې، ویلې به یې چې خدایه دا څه حالت دې زموږ په هېواد راوسته، ولې آخر د دې سزاوار موږ یو، په دې نړۍ کې تنها موږ مسلمانان یو، چې زموږ اولادونه باید مکتب ته لاړ نه شي، زموږ هېواد باید داسې فقیر واوسي. په ښوونځي کې له ټولو ځان ساته، ټولو نه به لرې اوسېدله، هېڅ یې نه غوښتل چې هېڅ چا ته هېڅ څه ووایي. ډېرو هلکانو به غوښتل چې ویې چیړي او یو څه ورته ووایي او دا ورسره جنګ وکړي، تل به یې ورته ویلې احمده یاره احمده ته خو سمه پیغله یې، هېڅ دې ته نه پاتې کېږي چې ته به هلک اوسېږې. نو صوفیا به ورته وخندل او به یې ویلې نو زه خدای پیدا کړی یم او د خدای په خلقیت کې هېڅ کار تاسو نه لرئ، بس زه خپل درس وایم، هېڅ چا سره به یې په پوهنتون کې خبرې نه کولې، تل به غلی ناسته وه او په دې بدبختیو به یې فکر کو چې کله به داسې یو حالت راشي چې زه مې خپل هویت ته راشم، زه ووایم چې زه صوفیا یم، زه احمد نه یم، نو په چیغو به زه دا حالت ټولو ته بیان کړم. خدای نه به یې همدا خواست کو چې خدایه داسې ورځ راولي چې زه بېرته خپل هویت واخلم، زه ووایم چې زه جلۍ یم، زه هلک نه یم. تل به یې ژړل. پریشانه به کور ته راغله او کور کې به یې مور پلار دې ته کتل، ډېر به ورته خفه ول چې خدایم داسې نه شي چې زموږ لور ګیره کړي او څه پرې وکړي، بیا به موږ څه کوو. ټوله ورځ به په همدې فکر او جنجال کې ول. خو بالاخره دا توره دوره تېره شوه، بله دوره راغله، موقت حکومت راغی افغانستان ته. اولین کار چې صوفیا کوو
ټولو ته یې وویلې چې زه هلک نه یم، زه نجلۍ یم، هیله کوم زما هویت بېرته ما ته راکړئ، زه غواړم ما دا پوهنتون شروع کړی، زه غواړم خپل په نوم باندې پوهنتون ته ادامه ورکړم. اما اوس چې ورسره دولت هم ویلې چې نه، دا څنګه امکان لري چې ته د احمد په نوم باندې اوسېږې او ته اوس صوفیه اوسېږې. صوفیه ورته خپله تذکره او هر څه راوړل او ورته یې وویل او زه صوفیه یم، زه هلک نه یم، اما څه وکړم، د ډېرو بدبختیو له لاسه مې نه غوښتل چې زه نجلۍ اوسېږم. بس هغې اوس خپله تذکره واخیستله، صوفیه اوس د صوفیه په نوم ده. صوفیه اوس خپل هویت ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ډېرو زیاتو خلکو ژوند همداسې تباه شو. ډېرو زیاتو خلکو هیلې د خاورو لاندې شوې. په افغانستان کې زموږ ډېر خلک د ښوونځي او د مکتب تږي دي. ډېرې مېرمنې وې چې لاړې زړې شوې، لاړې مړې شوې، اما د ښوونځي ارمان یې پوره نه شو. په افغانستان کې هغه تورې دورې تېرې شوي دي چې خپلې مور ته چا ارزښت نه دی ورکړی. ځکه مېرمنې ته که چا ارزښت ورنه کړه، د دې معنا دا ده چې هغه خپله مور نه پېژني. ښځې ته به یې تل ویلي چې ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده. نه، داسې نه ده. که چیرې یو مېرمنه تعلیم یافته اوسېږي نو د هغه اولادونه به ضرور تعلیم یافته شي. هغه کورنۍ به روشن فکره وي. که چیرې په یو کور کې څو سړیانه تعلیم یافته وي، خلک نه وایي چې د دې فلاني کور کې څوک انجینر او ډاکټر ده. که چیرې یوه ښځه پکې تعلیم یافته وي یا ښه زده کړې ولري، نو خلک بیا وایي چې هغه فلانۍ کورنۍ ټوله تعلیم یافته ده. نو په دې هیله چې افغانستان کې داسې روشنایي راشي او داسې روښاني راشي چې ټول د علم په ګاڼه باندې سمبال اوسېږي، په همدې هیله او په همدې ارزو باندې هر افغان دی او موږ هم یو. اوس هم په افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې جګړې شته، بدبختیانې شته، څوک هم ښوونځي ته تللی نه شي. خو د ښوونځي دود ډېر زیات کم دی په ولایاتو کې. کله چې لور د 12 کالو شي، ورته وایي چې دا لور باید نور واده وکړي. دا نو څنګه؟ هلته ماحول تیاره دی، ماحول کې هېڅ څه هم نشته. زوی به یې ښوونځي ته لیږي، اما لور ته به وایي چې نه، دا باید په کور کې اوسېږي. خدای دې داسې حالت راولي چې دا هر څه له منځه لاړ شي. هره نجلۍ خپل خواست ته ورسېږي او ووایي چې زه غواړم رئیس جمهوره شم، زه غواړم وزیره شم، زه غواړم معلمه شم. په همدې هیلې باندې درنو دوستانو له تاسو نه هم مننه کوم، ستاسو د ملتیا نه مننه کوم. بیا هم درته په اخره کې وایم که چیرې تاسو هم داسې رښتیني داستانونه او کیسې لرئ، نو هیله کوم ماته یې واستوئ. زه به یې تاسو ته په نورو نومونو باندې خپاره کړم. خدای په امان، ښې چارې.